بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچکی د افغان تاجیک نفتی حوزې بلاکونو د سایزمیک دوبودي سروې پیل. د بیرته راستنې شو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو کمیټې لخوا د 160,000 وطن مسلکي او غیر مسلکي راستنېدونکو ثبت. او په ترکیه کې د دې هیواد د یوې جنگي الوتکې لوېدل. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو السلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د روان کال د کاپ شپږمه نیټه ده. زه عظیم دا بشپړ خبرونه دي. د کانون او پټرولیم وزارت او د ازبکستان د ازبک اویسیس جیولوژیکي کمپنۍ ترمنځ د شوي هوکړلیک پر بنسټ نن د افغان تاجیک نفتي حوزې اړوند محمد جان ډګر، احمد آباد او شامر بلاکونو سایزمیک دوبودي سروې پیل شوه. قانون او پټرولیم وزارت وایي چې افغان تاجیک نفتي حوزه د هیواد په شمال کې د نفتو یوه ستره تثبیت شوې حوزه ده او د په دې پړاو کې به یې په ټولیزه توګه د 1,614 کیلومتره مربع ساحې سایزمیک سروې ترسره شي. د اسلامي امارات مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي چې د بیرته راستنې شوي کډوالو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو کمیټې تر دې مهاله 160,000 تنه مسلکي او غیر مسلکي راستنېدونکي ثبت کړي او د هغوی لیست د کارموندنې په موخه د چارو له لوري ادارې سره شریک شوی دی. د ښاغلي فطرت په وینا همدارنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 6,141 تنه بیرته راستنې شوي کډوالو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې تر دې مهاله د 2,000 بیرته راستنې شوي کډوالو لیست په مستقیم ډول په اماراتي ادارو کې د ګمارنې په موخه شریک شوی دی. بل خبر له پیر سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له افغان اید مؤسسې سره د څه باندې 145,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د همکاري هوکړلیک لاسلیک کړ. له پیر سره د مبارزې او چمتووالي اداره وایي چې د دې هوکړلیک له مخې به د غور ولایت په ساغر ولسوالۍ کې لسګونه تنه د کرنې په برخه کې وروزول شي. او وروستی خبر دا چې ترکیه رسنیو د دې هیواد په سویل بالکسیر ولایت کې د ترکیې د یوې F-16 ډوله جنگي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې د دغې الوتکې پیلوټ ژوند بایللی او د الوتکې د لوېدو له امله تر اوسه څرګند نه دی. قدرمندو له عملتیا مننه. تر بیا ښه وخته او ښې چارې.